الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. امید لرم چې ټول بخیر د ژوند په موضوع کې وي. په دې ټایم کې د سیار درې په روډ باندې موجود یم، چونکې د تیرو یوې نیمې میاشتې نه په دې روډ باندې کار شروع دی او دا کار چې دی دا ډېر زیات د سستروي شکار دی او په دې کې چې کوم ناقص میټیریل لګېدل دي نو هغه هم تاسو کتلی شئ چې هغلته سپینه روړۍ لګېدل، دلته تور روړۍ لګېدل، د دې غر کمه کمرې چې دي هغې راماتې کړي دي او په دې روډ کې لګولي دي. نو یو خو په دې روډ باندې تقریبا د 22-23 کلو ګاډي تقریبا 300-400 ګاډي په دې روډ باندې ځي او هغه ګاډي چې دي نو هغه د تیر شوي 15-16 ورځونه بند دي او د دې روډ په بجای په هغه شل روډ باندې ځي چې عوامو ته شدید تکلیف دی. دلته چې د سکول کوم ماشومان تې مرګري او دې ځایونو ته ځي هغو ته هم ډېر زیات تکلیف دی. بل دلته د کار دا صورتحال دی چې ټیکدار ډیر زیات په قلاره باندې لګیا دی او ډیر ناقص میټیریل استعمالوي. نو زما د ډیپټي کمشنر صاحب نه او د اے سی صاحب نه زما د درخواست دی چې مهرباني وکړي او د دې ټیکدار خلاف فورا ایکشن والی او دا ټیکدار چې دی نو دا لیسنس بلیک لیسټ کوي، ځکه چې دلته عوامو ته ډیر زیات تکلیف دی. ډیر